درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به یې. اوس تاسې پام راوړم تازه او مهم خبر ته. کابل ښار کې طالبانو پر موټر چاودنه شوې. طالب چارواکي وایي په کابل ښار کې د یوې چاودنې له امله 2 طالبان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن چهارشنبه سهار اکتوبر 20 یعنې تر 28مه د کابل ښار د 3مې امنیتي حوزې اړوند په دمزنګ څلورلارې کې شوې ده. د عیني شهیدانو په وینا د چاودنې هدف په سیمه کې طالبانو اړوند موټر و. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویان کاري سید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه چاودنه د لاسي بم له امله رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په دغه چاودنه کې 2 طالبان ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نورو عیني شهیدانو ویلي چې په دغه چاودنه کې یو شمېر طالبان ټپیان شوي چې په وینا روغتون ته انتقال شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان همدارنګه ویلي چې دغه لاسي بم د کابل ژوبڼ له ساحې څخه غورځول شوی او په خبره یې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په تېرو 2 اونیو کې په کابل ښار کې پر طالبانو 2مه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. د روانې اکتوبر میاشتې پر 3مه یعنې تر 11مه په کابل ښار کې د عیدګاه جومات مخ ته هم د چاودنې له امله یو شمېر کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. د کابل عیدګاه جومات مخ ته د چاودنې مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. روانه اونۍ په کندهار ښار کې د اهل تشیع په جومات کې هم د ځانمرګو بریدونو له امله 40 تنه ووژل شول او څه باندې 80 تنه نور ټپیان شول. د دغه بریدونو مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. له زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.